کلیسا او اور درېمه برخه. کفارو لخوا کلیسا او پور کې مؤمنو تبع کلیسا او پور کې مؤمنو تبع پدریان راهبان د اسلام دښمنان پدریان راهبان د اسلام دښمنان. د کلیسا او اور د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د کلیسا اور داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو واورېدل ابوالحسن د مننې په نظر ملکې ته وکتل او ویل دا چې څه یې وویل دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. زما پلار د زکندن په وخت کې دا وصیت راته وکړ چې له خپل مور سره افریقا ته هجرت وکړم، خو چې د مهاجرینو یوه کاروان سره مو د سفر ترتیبات بشپړ کړل. مور مې ناروغه شوه او ورته پاتې شوم. تر دې مخکې زما یوې خور له خپل میړه سره مراکش ته هجرت کړی و. مور مې له 8 میاشتو ناروغۍ وروسته وفات شوه. د هغې هم وروستی وصیت همدغه و چې زه باید بې له ځنډه له غرناطې نه ولاړ شم. د دې له وفات نه 2 ورځې مخکې د مهاجرینو یو کاروان له غرناطې نه التجارت ته روان شوی و. د مور له کفن او ښخولو وروسته له هغه کاروان سره د یو ځای کېدو په نیت را روان شوم. زما آس ډېر پیاوړی و خو په لارې کې ډېره لږ دمه جوړه شوه. د پخوا په څېر ما 2 پړاوه مزل پرې وکړ، خو قضا ماپښین چې په یوه لوړه غونډۍ راوخت وغورځېد او مړ شو. زه د راتلونکي شپې تېرولو لپاره کلي ته پلي وخوځېدم. دغه سیمه شاړه وه او زه تر مازدیګره پورې په آبادۍ پسې وګرځېدم چې هېڅ تر نظر رانغله. بیا د شپې تېرولو لپاره د یو ځای د موندلو په خاطر د غونډۍ سر ته وختم. ابابالله ناکراره شو وویل ځوانه ته دې خبرې لنډولی نه شې. ابوالحسن ځواب ورکړ علي مقامه تاسو ما ته د بشپړې کیسې اورولو امر کړی، نور به دې پریشانه نه کړم. کله څوکې ته وختلم د لارې بل لوري ته مې 100 تنه سپاره ولیدل. دوی تر لږ ځنډه څه مشوره سره کوله. بیا په یوه تنګه لاره پر غونډۍ راوختل. په هغوی کې 4-5 داسې تنه وو چې ما ته له جامو نه مسلمان ښکاره کېدل. پاتې 10-12 تنه نصراني سپاهیان معلومېدل. یو تن په تور او سپین ښکلي آس سپور و. زه د احتیاط لپاره د یو بوټي تر شا غلی شوم. هغوی د غونډۍ له سره لږ لاندې د وړلو ترمنځ په میدان کې ودرېدل او هماغه د برق ښکلي له آس له خاوند پرته نور ټول پلي شول. 4 تن نصرانیان ناڅاپه هغه ته ونږدې شول. په دوی کې یوه د ده د لاسه د آس جلب واخیست او نورو تر پښو راونیو او راویې غورځول. آس ناڅاپه په تورو وخوړ او د مخې پښې یې د یوه نصراني پر سر ولګېدې او هغه یې وغورځوه. کوم سړي چې دوی له آس نه راغورځولی و په زوره یې چیغې وهلې. تاسو څه کوئ؟ زه د ټولواک دوست یم، هغه به تاسو پوستکی وباسي. بیا مې د هغه ویرونکې کریږه واورېده. بیا هغوی د تېرېدلي آس د رانیولو هڅه وکړه چې مې سر راپورته کړ. ومې لیدل چې آس د دوی د کلابندۍ راووت او سیده زما لور ته راغی. ما غوښتل چې وتښتم، خو په آس پسې را روان نصرانیانو له نظره د پټېدو په خاطر څو شېبې چوپ او بې حرکته پروت وم. بیا چې کله آس ما ته رانږدې سو زه راپورته شوم او په یوه ټوپ مې د آس جلب لاس راغی او په بېله ځنډه پر شا سپور شوم. سرکشه آس د یوه زخمي ځناور په څېر ټوپونه وهل، خو د غونډۍ په مخ کې زوړ ډېر ژر د جوش کېناست. مخ زوړ ډېر خطرناک نه و ځکه په راګرځېدو کې څه ستونزې ته مخکې نه شوې. خو چې راکوز شوم دا په خیال کې راوګرځېدل چې هغوی مې په لاره کې راګیر نه کړې ځکه مې د آس د مخه شمال لوري ته واړوله. ملکې وپوښتل ته هغه سړی له نږدې ولید چې ووژل شو؟ نه، یوازې له سپینې پګړۍ او چپنې نه ښکاره کېدو چې مسلمان دی. ما له لرې د هغه سره یوازې یو نظر ولیده لکه چې ږیره یې هم سپینه وه، خو زه د بڼې نښې نشم ښودلی. تا هغه د وژل کېدو په حال کې ولید؟ ما یوازې قاتلان ولیدل چې ځلېدونکي تیر یې پرې پورته کړي وې. بیا مې یو زړه پرېږدېدونکې کړیږه واورېده چې حواس مې ورسره له کاره ولوېدل. ملکې وپوښتل کله چې هغه چغې وهلې ملګرو یې څه مرسته ورسره ونه کړه؟ نه، هغوی چې ما ته مسلمان ښکاره کېدل هم د ده د وژلو ننداره یې کوله. ببلا وویل اوس د داسې پوښتنو څه ګټه نشته. کوم کسان چې د یو وزیر ضمیر اخیستلی شي هغه د ده د نوکرانو د ضمیر بیه هم ورکولی شي. ملکې وویل ستا باور دی چې هغه ابوالقاسم دی؟ هوکې، زما پوره باور دی چې هغه 4 کسان د ده ډېر نږدې کسان وو او هغه تور او سپین آس زما وروستی انعام و چې د غرناطې نه د راوتلو یوه ورځ وړاندې ما ابوالقاسم ته ورکړی و. پاچا ابابالله ابوالحسن ته مخ وار او وویل اوس دې ته کیسه راته وکړه. ابوالحسن وویل واکمنه ما په پوره تیزۍ د غرناطې مخه ونیوه. زما ګین لوري ته غر او ښي لوري ته وچ خوړ چې پورې غاړې ته بل غر و. کوم 1 میل لرې ما ته د هغه غره په لمن کې یوه کنده راته سترګو شوه. زه په خوړ کې تېر شوم او په بل لمن ورپورته شوم. په دې ځنډ کې هغه نصرانیانو هم آسونه ځغلول او لاندې له ګرځندې راښکاره شول چې چیغې یې وهلې. یو ځای په تنده لاره چې آس ښویېده زه ترې پلی شوم او تر جل مې راپسې کړ.
هغوی په ما پسې را روان وو. زه چې سوک ته ورسېدم آس مې وتاړه او په خپل لنده مې برابره کړه. دوی ډبرې شاته کښېنست. په تنده لاره کې دوی هم ما په څېر له اسونو پلي کېدو ته اړ شول. زه تر ټولو مخکې سړی زما دم ته برابر شو نو په غشي مې وویشت. هغه وغورځېده او آس یې ودرېده. یو بل تن یې هم لاندې کند ته ورسره وغورځوه. بیا جګ شوم او وړاندې ورغلم. د ګړنګ پر څنډه ودرېدم او غشي مې پرې وورول. د دوی 2 نور ملګري هم زما په غشو ټپیان شول نو یې ټپیان پرېښودل او لرې وتښتېدل. ما په هغوی پسې څو درنې ډبرې ور وغورځولې. ماښام کېدونکي ما دا احساس کړ چې هغوی به نور په ما پسې نه راځي. ما آس تر جلب ونیو او د شپې په مخ زیاتېدونکي تیارې کې مې په ډېر احتیاط ګامونه اخیستل او د غونډۍ جنوبي لوري ته روان شوم. لږ ځان وروسته سپوږمۍ راوخت. د ستومانۍ او تندې نه مې وضع ډېر خراب و. د آس له زین څخه مې پتک پرانیست او څو غړپه اوبه مې وچړلې او د غره په ډډې کې مې د مزله پر ځای پورته مزل پیل کړم. کله کله به مې داسې احساس کړه چې د آسونو د پښو تر پهار اورم. خدا به مې وهم ګاڼه او په ډډه زړه روان وم. د غره بلې څوکې ته چې ورسېدم نو له ستومانۍ نه بلکل بېسېکه وم. وړاندې مخزوړې یوه دره وه چې تر نیمې شپې پورې مې مزل وکړ. ما د اوبو په تک تش کړ خو د آس تندې پریشانه کړی وم. دا زما نیکمرغي وه چې په دره کې مې د ونو په منځ کې یوه چینه ومونده. پر آس مې اوبه وچړلې. خپله تنده مې ماته کړه او تر لږ دمې جوړولو وروسته مې بیا مزل پیل کړ. نږدې په کوم کلي کې سپیان غپېدل خو ما غوښتل چې په شپه کې ځان ډېر لرې وباسم. زما مخه سیده د جنوب په لوري وه او د ستورو نه مې د لوري اټکل کاوه. د یوه پړاو له وهلو وروسته زه بیا له درې ووتم او د یوه غره لمنې ته ورسېدم. نور مې همت ځواب راکړی و. له آس خپل شوم. هغه مې په یوه ونه وتړه او نږدې ورته پرېوتم. چې لمر ختو ته نږدې مې د آس شرنهار واورېد. راویښ شوم. د ونو په منځ کې مې د آسونو د پښو تر پهار واورېد. سمدستي مې لیندۍ برابره کړه. څو شېبې وروسته 3 نصرانیان له ګڼو ونو نه راښکاره شول. زما په غشو یو راوغورځېد او پاتې 2 کسان چې یو بل یې د بیرته ګرځېدو په حال کې زما په غشي ولګېد بیرته وتښتېدل. بیا لږ وروسته چې زه پر آس پوه شوم او پر غره ختم د درې هر لوري څخه د تښتېدونکو د چغو او کوکارو په ځواب کې د هغوی د نورو ملګرو غږونه اورېدل کېدل. کله 300 ګامه پاس وختم نو ومې لیدل چې 10 تنه سپاره راپسې دي. تر دې وروسته زما د سفر ستونزمن پړاو پیل شو. په لاره کې څو ځایه په خطرناکو پیچومو کې مې له آس نه پلي شوم خو څو ځایه د دښمن د لرې شړلو لپاره غشو ویشتلو ته اړ شوم او چې زما د غشو کڅوړه تشه شوه نو هغه پاڼې ته راورسېدم چې لاندې خطرناک ګړنګ ماته د مرګ پیغام راکوه. له هغه ځایه په ژوندي راوتلو کې زما د همت کار نه و. جناب ماته الله جل جلاله یو فرشته راواستله او زه نه غواړم چې زما په سبب تاسو له څه پریشانۍ سره مخ شئ ځکه خو به دا غوره وي چې زه همدا نن له دې ځایه ځان وباسم. ببلا ځواب ورکړ نه ته آرام ته اړتیا لرې او موږ خپل میلمه هېڅکله هم په داسې حالت نه رخصتوو. ستا په سبب موږ له څه پریشانۍ سره مخ نه شو. که د ابوالقاسم قاتلانو ته دا معلومه هم شي چې تا ماته پناه راوړې ده دې لوري ته به رانه شي. هغوی یوازې د دې لپاره په تا پسې راغلي دي چې ته د دوی د جرم سترګو لیدلي ګواه یې. دا د نیکمرغي ده چې په لاس یې نه یې ورغلی که نه د دې امکان و چې خپله ګناه پر تا در وتپي. دوی ته دا اسانه نه و چې د غناطي کوم مسلمان د ابوالقاسم قاتل ثابت کړي خو ما باید ستا د کیسې له اورېدو مخکې ستا د لوږې غم خوړلی وی. اوس ډوډۍ وخوره او ویده شه. دې خبرې ته پام کوه چې سمدستي له بل چا سره د ابوالقاسم په باب څه ویل مناسب نه دي. عبدالله لاسونه وپړکول یوه منځه کوټې ته وننوته. د امر ته وکړ د مېلمستون ته بوځه او نوکر ته ووایه چې سمدستي د ډوډۍ بندوبست ورته وکړي. ابوالحسن جګ شو او په وینځه پسې له کوټې ووت. عبدالله یوه اوږده ساه واخیسته او خپلې مېرمنې ته وویل دې ځوان ته به مې چې وکتل په وار مې دا په خیال کې راتېر شول چې د غرناطې په وسلتون کې څومره د کار غشي وو چې زموږ د بدمرغه اولس په کار رانغلل. دغه زړور او غیرتي ځوان چې زما په باب څه ګمان کوي او چې د اندلس راتلونکي نسلونه د خپلې رسوایي او ذلت او استوګنځیو څخه الحمرا لوري ته ګوري نو دوی به زما په باب څه نظر لري. ملکي غوښتل چې د خبرو موضوع بدله کړې وي. ما دا ګمان نه کوه چې ابوالقاسم په باب تا څه اندېښنه وښودل هغه به دومره ژر رښتیا شي. ساعت جګ شو وویل علي مقامه ډېر ځنډ وشو. زه له کور راوتلی یم اجازه غواړم چې ولاړ شم. عبدالله ترې وپوښتل چې کور ته لاړ شې څه به وایه؟ نه پوهېږم خو د ترور د خاوند له ښکنځلو نه د خلاصون لپاره به کومه پلمه خامخا کوم. زه مذهب ښه پیژنم. هغه به هېڅکله هم د ابوالقاسم په مرګ باور ونه کړي. ښایي هغه ستا دلته راتلل هم ښه ونه کړي. ساعت ځواب ورکړ زه د هغه بندي نه یم. هغه پر دې اعتراض نشي کولی. زه د درنې ملکې سلام ته راغلی یم. عبدالله تر لږ ځنډه فکر کوه. بالاخره وویل ساعت ته تر لږ ځنډه دلته تم شه. زه د مصحف په نامه لیک در کوم. هیله من یم چې زما لیک ولولې هغه دلته راشي او ته چې کور ته لاړه شې دې ته اړتیا نشته چې د ابوالقاسم یادونه وکړې. زه په خپله ورسره خبرې کوم. سمدستي دښمن ته باید دا احساس ورکړو چې موږ د ابوالقاسم په باب په څه خبر نه یو. که هغه دلته په راتلو کې زړه نازړه وو
ورته ووایه چې له غرناطې نه کوم مسافر راغلی دی پلار کې ابوالقاسم څه پیغام ورکړی دی او داسې خبره ده چې له تا پرته بل چا ته نشي ویلی. ابابله جګ شو او له کوټې ووت. لږ ځنډ وروسته چې بیرته راغی یو لیک یې ساعت ته په لاس کې ورکړ. وویل دا در سره یوسه له کلانه به 2 ساعتونکي در سره ولاړ شي. ساعت جګ شو. وویل علي مقامه د دې اړتیا نشته، یوازې د یوه پالتو آس لپاره یوه سړي ته اړتیا ده چې را سره ولاړ شي. ملکې هغه له دروازې بهر رخصتوله او ورته وویل لورې تر څو موږ دلته یو زموږ د کور دروازې دي تل پر مخ خلاصې دي. ساعت لاندې کوزه شوه. نوکر په انګړ کې د دې انتظار کوه. څو شېبې یې زړه نازړه یوې او بلې خوا ته کتل. بیا یې یوه نوکر ته وویل زه غواړم ټپي یو ځل ووینم. نوکر ورته وویل تشریف راوړئ او بیا د مېلمستون په لور ورسره روانه شوه. لږ ځنډ وروسته هغه د ابوالحسن په مخ کې ولاړه وه. ابوالحسن چې دا ولیده له بسترې څخه راپورته شو او کښېناست. سعد وویل نه ته ارام پرېوځه، زه ځم او غواړم له تا نه دا وعده واخلم چې زما سره د لیدو پرته به له دې ځایه نه روانېږي. هغه وویل دا دې څنګه په خیال کې راوګرځېدل چې زه به ستا له اجازې پرته لاړ شم. سعد وویل د شپې په وخت کې ځینې ستوري په اسمان کې لویږي او ناڅاپه ورک شي. ابوالحسن ځواب ورکړ لوېدونکي ستوري له خپل برخلیک سره نشي جنګېدی، خو زه دا وعده در سره کولی شم چې ستا له اجازې پرته به بیرته ولاړ نه شم. دوی تر څو شېبو یو بل ته کتل. بیا سترګې کښته کړې. ابوالحسن وویل ما فکر کاوه چې ته به تللی وې او ښایي زه بیا خپله احسان کوونکې ونه وینم. ما ته په وار دا په ذهن کې راوګرځېدل چې ما ستا د نامه پوښتنه هم ونه کړه. زما نوم سعاد دی. سعاد زه د زړه له کومې ستا مننه کوم، خو پر دې ډېر خفه یم چې ما کوم ښه خبر نه و راوړی. سعد د تلو په وخت کې وویل زه د بدو خبرونو له اورېدلو سره عادت یم. خدای په امان. او بیا له کوټې ووت. ابوالحسن په خپ غږ وویل خدای په امان. او بیا تر ډېره د ده په سترګو کې د یوې ښکلې او معصومې څېره ګرځېدله. د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو مصعب ته د ابابله پیغام له اټکل نه لري و. د لیک له لوستلو وروسته یې له سعد نه وپوښتل که ابوالقاسم ما ته څه پیغام راستولی وي نو قاصد ولې سده ما ته نه راتلو او ته هلته د څه لپاره تللی وې؟ سعد ځواب ورکړ قاصد ټپي و او څو کسان ورپسې وو. هغه دا اندېښنه درلوده چې زموږ کور به ورته خوندي نه وي، ځکه ما پخپله هغه ته د باچا د کلا لاره ورښودل. تاسو سمدستي ورشئ که کوم معمولي خبر وای نو هغه به دومره ستا لیدو ته ناکرار نه و. دې په ډېر زحمت خپلې اوښکې راتم کړې وې. مصعب د خفګان په حالت کې له کوټې ووت او طبیلې نه یو غوره آس راویست، پرې سپور شو، د ابابله د کلا په لور روان شو. بیا نږدې یو ساعت وروسته د خبرو اترو په کوټه کې د سلطان ابابله خبرې اورېدې. ابابله په لنډ ډول د غرناطې نه د راغلي مسافر کیسه تېره کړه. مصعب تر لږ ځنډه په حیراني هغه ته کتل. بیا په دردناکه لهجه وویل دا هیڅ امکان نه لري، فریدان کسان هغه نشي وژلی. زه غواړم هغه سړی ووینم چې دا خبرې یې راوړې ده. هغه ویده دی او اوس یې راویښول مناسب نه دي. ما درته وویل چې هغه ټپي دی. ستا هغه نوکر چې له ساعت سره و هغه په کنده کې مړ آس لیدلی دی. مصعب په خپ غږ وویل ستا باور دی چې هغه د ابوالقاسم آس دی؟ کومې پیښې چې دې ځوان یادې کړي دي ټولې چې ورسره ونښلوې همدغه نتیجه ترې راوځي. مګر له ابوالقاسم سره 4 تنه داسې ساتونکي وو چې د ده په اشاره خپل سرونه قربانول. هغوی د غرناطې د زړورو شازالمیانو څخه ګڼل کېدل چې پر تورو برسیرې تومانچې هم ورسره وې. دا څنګه کېدای شي چې هغوی د ابوالقاسم د نصرانیانو په لاس د وژل کېدو په حال کې وګوري او هیڅ مزاحمت یې هم نه وي کړی؟ ابابله ځواب ورکړ دا خبره ماته هم د منلو نه وه، خو چې کله زمانه سترګې بدلې کړي نو تر ټولو ښه دوست بیا دوکه ورکوي. تر سبا پورې ته په خپله کندې ته ورشه او آس وګوره. له دومره لوړ ځای څخه پر الوېدلو به یې سره مسخه شوي وي، خو زما باور دی چې کومه نښه به خامخا پکې پیدا شي. ابابله تر لږ ځنډ چوپ شو. بیا یې وویل
مصابه ما ته دلته د دې لپاره راغوښتې چې نصیحت درته وکړم چې په اوسنۍ حالات کې باید ډېر پام وکړئ که نصرانیان د ابوالقاسم د ډېر اعتمادي ملګرو ضمیر اخیستلی شي نو دا له اټکل نه لرې نه ده چې ستا په کور کې کوم بل نوکر هم هغوی ته جاسوسي وکړي ځکه خو چاته دغه خبره مه افشا کوه چې ته د ابوالقاسم په باب خبر شوی له قاتلانو څخه دا لرې نه ده چې خپله ګناه پر نور وتپې او د ابوالقاسم د انتقام په پلمه په پجاره کې ډېر بېګناه کسان ووژني که یې د تا په کړو وړو کیسه بدلون احساس کړ او په دې وپوهېدل چې د ابوالقاسم غموونکي انجام خبر شوی نو په پجاره کې به ستا کور هم په امن کې پاتې نه شي تا ته به ابوالقاسم ویلي وي چې ما ته د هجرت کولو امر شوی دی او ډېر ژر به له دې ځای روان شم خو ابوالقاسم به دا فکر نه وي کړی چې هغه د فریدان وروستی خدمت تر سر ته ورسوه چې له دې وروسته یې شاید ده ته د څه ماموریت سپارلو اړتیا ونه وي مګر دا څنګه کیدای شي چې فریدان دی خپل یو وفادار ملګري وژني ابو عبدالله ویل ایا دا امکان نه لري چې فریدان ناڅاپه دا احساس کړی وي چې د ملګري د ده اړتیا زیات هوښیار دی ځکه خو هغه کومه ورځ خطرناک کیدی هم شي مصابه ته هم یو هوښیار سړی یې او زه نه غواړم چې فریدان تا هم د ځان لپاره خطرناک وبولي زه یې وینم چې د الفجاره د ارامۍ ځمکې په تل کې خطرناکه لاو زوش خوري یو ورځ به دغه جنګیالي قبایل راپورته شي او د خپلې بقا لپاره به پرېکنده جګړې ته مجبور شي خو اوس دوی ته د سمالېدو او تیاري فرصت پکار دی زه نه غواړم چې ته څه بیړه وکړې او دلته داسې وضع جوړه شي چې دښمن ته د نصافي یرغل پلمه په لاس ورکړې ابو عبدالله دا ویل او د مصاب په سترګو کې سترګې شخې کړې بیا یې خپلو خبرو ته دوام ورکړ که ته د ابوالقاسم په وژل کېدو په خپل ټټر کې د سس کروټې احساس کوې نو ستا لپاره د بدل یوازینۍ لار دا ده چې په چوپه خوله د مناسب وخت انتظار وکړې څو ورځې وروسته به ته ما دلته ونه وینې خو ته د هغو کسان له ډلې څخه یې چې په هېڅ صورت هم د اندلس پرېښودو ته چمتو نه یې ځکه خو زه یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هم ډېر په پام ګامو اخیستنو ته اړ یې او عبدالله چې خبرې کولې د مصعب چرت ګډوډ شو چې یو بدلېدونکي مزاج خاوند چې هېڅ کله هم د خپل انجام په باب فکر نه دی کړی اوس د یوه داسې وزیر له کورنۍ سره څه همدردي درلودای شي چې د مرګ تر ورځې د ده پر خلاف دښمن ملګري وه چې هغه د دسیسو په سبب پر غنتت بهیره نازله شوه او ده ته یوازې څو ورځې پخوا د فریدان دا پیغام راوړی چې نور په الفجاره کې هم ته د اوسېدو ځای نه لرې کله به ته خپل ضمیر چغې له زغم نه لوړې شوې او کله به یې داسې ګڼلې چې هغه پر بېوسۍ ملنډې وهي سلطان تر لږ ځنډه په چوپه خوله د ده په څېره بدلېدونکي کرښې لیدلې بالاخره ویل مصابه ما یوه ورځ یو نیکزړې نجلۍ د خپلې مور پر قبر د اوښکو تویولو په حال کې ولیده او دا راته معلومه شوه چې هغه زیاتره هلته راځي هغه د معظم ملکې پر قبر د مزار جوړولو لپاره خپل امیل هم وړاندې کړی و تر هغې وروسته ما زیاتره دا فکر کوه چې که زه او ابوالقاسم په دې دنیا کې نه وو نو د قوم د دغو معصومو لوڼو پر سر به زموږ د ګناهونو پیټې څومره دروند وي زه ویرېږم چې ښایي ته نن دا ښه ونه ګڼې چې ساعت دلته راغلی وه ځکه مې دلته راوغوښتې چې غوسه دې لرې کړم ته خو به له هغې نه خفه نه یې مصب تر اغېز لاندې راغوي لوړ مقامه زه له ساعت څخه نشم خفه کېدی دا چې الفجارې ته راغلې ده ملکه عایشه تل یادوي او زه پر دې شرمنده یم چې ما دا تشویق نه کړی چې د ملکې درناوي ته راشي ما دا ګمان کاوه چې تاسو به زموږ د کوم چا لیدل ښه نه ګڼئ اوس به ته ډاډه شوی زه د دښمن نه یم مصب په ژړغون غږ وویل علي حضرته زه په خپلو پخوانیو غفلتونو شرمنده یم له لږ نورو خبرو وروسته مصعب له سلطان اجازه واخیستله او خپل کور ته د بیرته تلو په وخت کې یې داسې احساسوله چې دنیا یې بدله شوې ده د ابوالحسن ټپونه ګړندي رغېدل په څلور ورځو کې هغه د ګرځېدو راګرځېدو وړ شوی و هر ورځ به سهار او ماښام د له عبدالله سره ملاقات کوه دوه ځلې له هغه سره ډوډۍ هم خوړلې وه په البجاره کې لومړۍ لیدنې نه مخکې د غناتي د جلاوطن پاچا په اړه د ده نظر او اټکل داسې و چې د یوه غیرتي او زړور انسان پاید وي له وړوکوالي څخه د عبدالله له نامه سره د خیانت او وطن پلورنې لقبونه د اورېدلي وو او که دی مجبور شوی نه وای د ده د کور په انګړ کې به ګام نه ویښی خو اوس ورو ورو د ده په نظر کې بدلون راتلو یو ورځ یې له کور بس څخه د تللو اجازې اراده وکړه خو د عبدالله څېره دومره غمجنه وه چې ده د څه ویلو همت ونه کړی شو عبدالله د رسمي خبرو اترو په وخت کې ناڅاپي وویل ابوالحسنه ته خبر یې چې موږ ډېر ځل له دې ځای هجرت وکړو ابوالحسن د څه ځواب ورکولو پر ځای په حیراني او اندېښنه هغه ته وکتل سلطان له لږ ځنډ وروسته بیا وویل زړه دې غواړي چې له موږ سره مراکش ته لاړ شې علي مقامه زه د هجرت په نیت دلته راغلی وم اوس مې له تا څخه د اجازې اراده کوله اوس که ستاسو په ملګرتیا له سمندره پورې ووځم نو دا به زما ډېرې نیکمرغي وي خو زه ویرېږم چې تر هغې وروسته به زموږ لارې سره بېلې شي زه غواړم د خپل پلار ځینې دوستان پیدا کړم ځکه خو ښایي زه د الجزایر او تونس ساحلي سند چاڼ کړم عبدالله ویل په اوسنۍ حالات کې دا مناسبه ده چې ته له موږ سره سفر وکړې په نږدې وخت کې به موږ ته مراکش ته د رسولو لپاره کښتۍ ته راشي او چې د هغوی د راتلو خبر راورسېږي موږ به له دې ځایه کوچ کوو خو سمدستي چاته د ویلو ضرورت نشته ما فریدان له استازي سره دا وعده کړې ده زه خپ او چوپ ځم د فریدان دیلچې هوکې هغه ماته دا فرمان راوړی چې ته نور دلته نشې اوسېدی او تا هغه لیدلی هم دی نه علي حضرته ما ته هم دا معلومه نه ده چې هغه څوک دی
هغه کوم عادي څوک نه و، زما خپل وزیر و ابوالقاسم. هوکې ما به تل دا فکر کاوه چې کله فریدان پر دې ډاډه شي چې د مسلمانانو شارک یې اوس کلک په لاس کې دی او نور د ابوالقاسم خدمتونو ته اړتیا نشته، نو د سترګو په بدلولو کې به ځنډ ونه کړي. خو پر دې پوه نه وم چې هغه به دومره په بیړه له ده نه ځان پیغامه کړي. ابوالحسن وویل کوم خلکو ته چې د حمید بن زهره د شهادت د پیښو معلومات دي د ابوالقاسم پر انجام به حیران شي. لزند دواړو یو بل ته په چوپو خولو کتل. بیا د ابوعبدالله د پوښتنې په ځواب کې ابوالحسن هغه ټولې پیښې بیان کړې. سلمان او مسعود ده ته کیسه کړې وه. ابوعبدالله په خپل زړه یو له زغم نه اوچت دروندوالی احساس کړ. جګ شو او د څنګ کوټې ته لاړ. پر بستره یې ځان وغورځوه. د ضمیر خپ شوي غږ نور په کړیژو بدل شوی و. إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا اذكر الصديق فخرا وابن عفان ألب أرسلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسا إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحن الرؤوس ديننا الإسلام ينبوع البطولة ديننا بدر أنار في الليالي ديننا الفاروق عنوان الرجولة ديننا الخنساء رمز للمعالي إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحن الرؤوس ابوالحسن او سعاد. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو، شپږمه ورځ ابوالحسن د چکر په پلمه له کلا ووت او د همهغې غونډۍ په لور یې مخه کړه چې د دوو درو تر منځ پرته وه. له لمر ختونه لږ وروسته دی د غونډۍ پر څوکه ولاړ او د ابوالقاسم د کلا په لور یې کتل. د خفګان په حال کې یوې او بلې خواته په ګرځېدو او په وار وار د کلا لوري ته له کتلو وروسته بیا د لارې نه څو ګامه لرې په یو ډبره کې کېناست او تر ډېره ځنډ یې سر ځوړند اچولی او په چرتونو کې ډوب و. بیا چې مایوسه شو او د بیرته تلو اراده یې وکړه د آس د پښو تر پهار یې واورېد. څو شېبې حیران پر خپل ځای ناست و. بیا راجګ شو او ناڅاپه یې په زړه کې د خوښۍ څپېړه په غورځنګ شو. ساعت ده ته نږدې ورغله. آس یې ودروه او په حیراني یې ده ته وکتل. ابوالحسن زړه نازړه ور وړاندې شو او د آس جلب یې ونیو. ساعت په حیراني ورته وویل ته دلته څه کوې ښاغلي؟ زه د چکر لپاره راووتم او بیا دې لوري ته راغلم. ستا په لاره کې د تېرېدو پر جرأت بخښنه غواړم. ساعت له آس نه د راکوزېدو په حال کې وویل زما باور دی چې ته بې سببه دې لوري ته نه یې راغلی. ابوالحسن سترګې کښته واچولې وویل هغه بله ورځ مې ولیدې چې د سلطان له کوره وتلې. زه مې له ترور سره د ملکي لیدو ته ورغلی وم. نوکران راته وویل چې ته ویده یې، اصلا زما ترور غوښتل تا وویني. زه له لمانځه نه وروسته پرېوتم. سبا ته مې بیا ستا د راتلو انتظار کوه او که بده نه منې نو دلته مې هم ستا د راتلو انتظار کوه. زما په زړه کې دا خیال راتېر شو چې ښایي بیا د خدای پاماني فرصت پیدا نه کړی شم. د ساعت پر سیره خفګان خپور شو. په غمجنه لهجه وپوښتل ته څه وخت ځې؟ پرون له سلطان څخه د تلو اجازې ته اراده وکړه خو اوس ښایي څو ورځې ایثار شم. ته خبره یې که نه چې هغه له دې ځایه هجرت کوي؟ هوکې زما د ترور خاوند غناتې له تلو مخکې دا ویلي وو چې که زما ترور دا ومنله ځکه خو اوس موږ د هغوی د رخصتولو لپاره ملکې ته ورغلي وو. په بیرته راستنېدو کې دومره اندېښمن وو چې ستا د احوال پوښتنه مې هم هېره شوه. ابوالحسن وپوښتل مصعب غناتې ته تللی دی؟ هوکې د هغه له تا سره تر لیدو وروسته هم باور نه و راغلی. په هغه ورځ یې ستا سره له لیدو وروسته څو کسان ورسره کړل او هغه کندې ته تللی وو. لیوانو او ګیدړانو آس ډېر بد څرلی وو خو د آسونو پالونکي او نور خدمتګاران د آس سامان پیژندلی وو. بیا له تا سره تر لیدو وروسته چې کور ته راغی په وار وار یې دا تکراروله چې هغه ځوان دروغ نشي ویلی. هغه د غناتې د یوې شریفې کورنۍ څخه دی خو پر دې ټولو برسېره دا نه شو منلی چې ابوالقاسم دی وژل شوی وي. هغه ویل چې تر څو زه په خپله غناتې ته ولاړ نه شم او لټه ونه کړم ارام کېدی نه شم. اوس دې خدای وکړي چې هغه روغ رمټ بیرته راستون شي. هغوی تر څه ځنډه چوپ ولاړو. بیا ابوالحسن وویل ما ته باچا ابوعبدالله بلنه راکړه چې له دوی سره په سمندر کې یو ځای سفر وکړم. سمدستي ته په خپل کور کې دا خبره چاته مه کوه. سعد وویل که ته ما ته د خدای پامانۍ لپاره راغلی نو بیا دلته ولې ایثار شوی وې؟ ستا لپاره خو زموږ د کور دروازه بنده نه ده. ابوالحسن لږ فکر وکړ. بیا وویل سعد ما در سره وعده کړې وه ستا له اجازې پرته به ولاړ نه شم که نه
شای ما تر دې ځایه د راتلو جرأت نه وای کړی. که زه دلته نه وای راغلی نو بیا شای سبا بیا دلته راغلی وای او شای څو ګامه نور وړاندې تللی وای او ستا انتظار مې کولی. او که مایوس پاتې وای نو د تلو نه یوه ورځ او یا یو ساعت دمخه شای ستاسو کور ته درغلی وای. هلته به شای ستا د خپلوانو او دوستانو په مخ کې زما پر خوله هغه خبرې راغلی وای چې اوس مې یوازې په زړه کې راتېرېږي. خو دا راته ممکنه نه وه چې له تا سره د خدامانۍ پرته رخصت شم. ابوالحسن چوپ شو او ساعت تر ډېره د خپل زړه د رضا اورېده. بیا پر خپلو سترګو د اوښک بهیر رامات شو او په خپ غږ یې وویل په هغه ورځ ما ناڅاپي د کمره پر سر ته ولیدې او دا هم هسې تصادف دی چې زه نن دې لوري ته راغلم. کیدای شي چې د رخصتۍ په وخت کې موږ له یو بل سره د خبرو وخت ونه لرو. زه خو غواړم تا ته ووایم چې کله مو ترمنځ د سمندر ژورې اوبه حایل شي بیا هم ستا لپاره دعا کوم او زما سره به دا هیله تانده وي چې یوه ورځ به خامخا بیا راشي او زه به دې د یوه لوړ کمر نه د راکوزېدو په حال کې ووینم. اوس زه یوازې دا پوښتنه درنه کوم چې ما خو به هېروې نه چې له سمندر پورې غاړې ته ولاړ شي داسې خو به نه احساسوې چې په اندلس کې دې هېڅ څوک نشته. ساعت خپلې اوښکې پاکې کړې او په سلګۍ شوه او د ابوالحسن زړه د بېوسۍ او نتوایۍ له احساسه په چاودون هغه وویل سعاده زه به خامخا راځم او زما زړه ګواهي راکوي چې ته به ډېرې موده زما انتظار ونه کړې. زما په څېر د ساده انسان نه دا هم لرې مه بوله چې په لاره کې کښتۍ نه راکوز شم او په منډه دلته راشم. ساعت په خپل لړزېدونکي لاس اس چل ونیو او وویل ستا لپاره به زموږ د کور دروازه تل پرانیستې وي خو زما لپاره ته په خپله اراده مه بدلوه. زه به د هغې ورځې انتظار کوم چې د مهاجرینو کاروانونه د ازادۍ نارې وهي او بیرته راشي. اوس زه کور ته ځم او پر آس سپره شوه. ابوالحسن وویل ته ملکې ته نه ورځې؟ هغې ته به بله ورځ ورشم. اوس زما اندېښنه لرې شوه چې ته به په کومه ورځ د څه احوال نه پرته ولاړ شې او زه به پر دې ستا مننه کوم. ابوالحسن وویل زه به اوس له څه زړه نازړتوب پرته ستاسو د کور دروازه درته کوم. ساعت د آس مخه وګرځوله او پونده یې کړه او ابوالحسن تر ډېره ورپسې کتل. بیا هغه د ابو عبدالله د کور په لور روانېده. داسې احساسوله چې د زړه نه یو له زغم نه اوچت بار لرې شوی دی. خپرونې درنو او قدرمن اورېدونکو هغه چې د ابوعبدالله کلا ته ورننوت د ساتونکو د ډلې سالار ورسره ولید. وویل ته باید بې وسلې له کلا څخه بهر ونوځې. پاچا دې په وتلو ډېر خفه و. دومره ځنډ چېرته وې؟ زه د چکر لپاره وتلی وم. سالار یو سپاهي ته اشاره وکړه او بیا ابوالحسن ته وویل ته له ده سره طبیلې سرپرست ته لاړ شه. هغه ته پاچا امر کړی دی چې ستا کوم آس خوښ شي هغه تاسو ته درکړي. ابوالحسن وویل زه د هغه مننه کوم خو دلته زما آس ته څه اړتیا ده؟ سالار ځواب ورکړ آس خو د یو پوځي لومړۍ اړتیا ده بیا د پاچا میلمه د هغه تحفه نه ردوي. ابوالحسن له هغه سپاهي سره روان شو. له لږ ځنډ وروسته د طبیلې سرپرست ده ته د آسونو غوره نسلونه وروښودل. دی د یو مشکي آس تر څنګ ودرېد او د آس پالونکي ته یې وکتل. ستا دا آس خوښ دی؟ ابوالحسن په تایید سر وخوځوه. که اوس غواړې پرې سپور شې چې زین درته پیدا کړم؟ نه اوس نه. ابوالحسن بیا د آس پر غاړه لاس را تېر کړ. ویې تپاوه زه ستا د غوره انتخاب ستاینه کوم. دا واقعا ډېر ښه آس دی. د سالار دغه خبره چې ابوالحسن واورېده ویې مسکل د خپلې کوټې په لور روان شو. درېیمه ورځ ماپښین مهال ابوالحسن په خپله کوټه کې پروت و چې مصب دروازه ور وټکوله او بیا دننه ورغی. ابوالحسن په بیړه جګ شو او ستړي مشي ورسره وکړل. بیا دواړه یو بل ته مخامخ په کرسۍ کښېنستل. مصعب وویل زه دا درته ویل غواړم چې همدا اوس له غناتې نه راغلم خو د ابوالقاسم په باب زیات څه خبر نه شوم. هغه خپل کور ته نه ورسېدلی. زما دا شک نه و چې ستا خبر غلط دی. بیا مې
زړه ته دا دوکه ورکوله چې شاید ته غلط پوهېدلی وي او کوم سړی چې تا د وژل کېدو په حال کې لیدلی وي بل څوک نه وي. تر ټولو لوی ثبوت د هغه آس و، خو شاید امکان ولري چې هغه په لاره کې چېرته د دمې جوړولو لپاره ایثار شوی وي او د ده آس بل چا ته په لاس ورغلی وي. بیا د ابوالقاسم ملګرو هغه غل وژلی وي، خو اوس دغسې موهون امیدونه هم پای ته ورسېدل. ابوالحسن ویل په غرناطه کې تا له هغه چا سره ونه لیدل چې له ده سره تللي وو؟ نه، هغه خپل نوکران هم کورون نه ورسېدلي. ما د غرناطې له والي او یا بل دولتي چارواکي سره قصداً ونه لیدل. زه ویرېږم چې که زه د ابوالقاسم په باب څه اندېښنه ښکاره کړم ما به هم له غرناطې نه ژوندی پرېنږدي. چې بیرته راستون شم زه د یو خپلوان په کور کې غلی شوم او پټ مې پوښتنه وکړه. له څو خاصو دوستانو پرته چاته دا نه ده معلومه چې زه غرناطې ته ورغلی وم. تېره شپه چې کور ته راورسېدم له سعد نه مې ستا پوښتنه وکړه. هغه راته وویل چې تر اوسه پرې همدلته دی. اوس مې چې د باچا سلام وکړ نیغ دلته راغلم او یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې ته باید ډېر پام وکړې. ابوالحسن ځواب وکړ زما لورې به څه بې احتیاطي ونه شي. مصعب د څه چرت وروسته وویل. سعد وویل چې ته له باچا سره ځې. زه نه پوهېږم چې د سلطان له هجرت نه وروسته به موږ څه ډول حالاتو سره مخ شو. که نه ما به تا ته ویلي وو چې له موږ سره پاتې شه، خو زه دومره درته ویلی شم چې څو میاشتې او یا څو کاله وروسته د ویز بدلون بیرته راتلو ته چمتو کړې نو تا ته به دلته داسې احساس پیدا نه شي چې ته په دې ځای کې یې. ابوالحسن ځواب ورکړ زه ستاسو مننه کوم او زه باور لرم چې یو ورځ به خامخا راشم. که ته اوس غواړې دلته اوسې نو زه دا ډاډ درکولی شم چې دلته به بېکاره نه پاتې کېږې. د ابوالقاسم د ځمکو د سمبالولو لپاره زه یو ښه ملګري ته اړتیا لرم. ته سمدستي کوم ځواب مه راکوه. سلطان عبدالله څو ورځې نور هم دلته دی او تا ته د ښه فکر کولو وخت شه. دا هم کیدای شي چې په دې موده کې داسې وضع رامخې ته شي چې موږ هم له هغه سره یو ځای هجرت ته اړ شو. په دغه وضع کې زموږ د کورنۍ د پخوانیو کړو وړو له مخې زما له پاچا عبدالله څخه د څه شي ګڼې هېڅ تمه باید نه وي، خو د ابوالقاسم مرګ د هغه پر زړه ژوره اغېزه کړې. هغه نن ماته په وار دا ویل چې ته به تر ډېرې مودې په الپجاره کې ارام ونه اوسېدی شې، ځکه خو له ما سره تلو ته چمتو شه. زه په مراکش کې ستا د ساتنې مسؤلیت اخلم. ملکې هم تسلي راکړه. په وار یې راته وویل چې اوس د ساعت په څېر نجونې باید په الپجاره کې پاتې نه شي، خو زما وضع داسې ده چې زه د غرناطې له پرېښودو نه مرګ راته اسانه ښکاري. ابوالحسن لږ فکر وکړ بیا وویل آیا داسې نشي کېدی چې تاسو په دې وضع کې سعد او نورو ښځې له ملکې سره واستوئ؟ زما مېرمن ما په هیڅ حالت کې هم یوازې نه پرېږدي او سعد هم له هغو نجونو څخه نه ده چې د مصیبت په وخت کې پربام پرېږدي. دوی دواړه تر لږ ځنډ په چوپتیا یو بل ته کتل. بالاخره مصعب جګ شو او د خدای پامانۍ لپاره یې لاس ور اوږد کړ. وویل زما کور ډېر لرې نه دی چې کله وغواړې هلته راتلی شي. او چې هغه ولاړ ابوالحسن هم له خپل زړه څخه په وار وپوښتل آیا زه ساعت پرېښودلی او تللی شم؟ او د راتلونکي بېوسۍ او یوازیتوب په تصور کې د ده اروا سولېده. 20 ورځې وروسته د پاچا عبدالله له کلا څخه د ده د خدمتګارانو او غلامانو لومړی کاروان د ساحل په لور روان شو. د کور د سامان د وړلو لپاره د سیمې خلکو خپلې کچېرې راویستې او د دوی د ساتنې لپاره 50 تنه ساتونکي هم ورسره وخوځېدل. پاچا او ملکې د شاهي کورنۍ له نورو غړو او یو شمېر ساتونکو سره 2 ورځې وروسته په هغوی پسې د روانېدو نیت درلود. د غرناطې والي د حکومت له پلوه د پاچا پر ایښې ځمکې د سمبالولو لپاره یو کس چې ظاهرا مسلمان و د پاچا له روانېدو نه 1 ورځ مخکې ور واستاوه چې له هغه سره تللو سپاهیانو له کلا نه لږ لرې خیمې ودرولې. د دوی ګمارل شوي سړي نوم حارث و. هغه له راتلو سره پاچا ته د غرناطې د والي پیغام ورکړ ستاسو کوم خدمتګاران چې نه غواړي هجرت وکړي هغوی به د حکومت مامورین وګڼل شي او د سیمې د کروندګرو ساتنه به هم د حکومت پر غاړه وي. د پاچا د ذاتي خدمتګارانو 20 تنه پر دې وړاندیز ډېر خوښ او پرېکړه یې وکړه چې پاچا تر ساحله ورسوي دوی بیرته راستانه شي. ابوالحسن د پاچا له روانېدو نه 1 ورځ مخکې د مصعب کره ورغی چې له سعد څخه خدای پامانۍ وکړي. د له هغه سره ترور او د هغه د خاوند په مخ کې څه خبرې ونه کړای شوې. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره د څه ویلو اړتیا هم نه لیده. دوی د یو بل د زړونو غږ اورېدی شو. د رخصتېدو په وخت کې د سعد ترور د ده پر سر لاس کښېښود او وویل زوی الله دې مرستندوی او ساتونکی شه. زه په دې کې هم څه خیر وینم چې د سعد د ترور میړه ستا اراده بدله نه کړی شوه. بیا هم په دې کور کې به تل خلک ستا په انتظار وي. سعد د ډېر زغم نه کار واخیست خو چې ابوالحسن خدای پامانۍ وویل او له کوټې نه بهر ووت د دې سور او سپین مخ ناڅاپه تک جړ شو او له غټو غټو تورو سترګو څخه یې اوښکې وڅڅېدې. ابوالحسن چې بیرته راغی ټوله ورځ خفه و. د ماښام لمانځه نه وروسته په خپله کوټه کې و. ابو عامر یو د ټیټ قد خاوند نوکر دروازه وټکوله. بیا دننه ور وکتل. ویل ښاغلې ډوډۍ درته راوړم؟ هو کې رایوړه. ابو عامر بیرته لاړ او لږ ځنډ وروسته د ډوډۍ پتنس راوړ. په یو وړوکي میز یې کښېښود. بیا یوې خواته شو. ویل جنابه افسوس چې ته درومې. ابو عامر به تل د خبرو لپاره څه پلمه پیدا کوله خو دا داسې موضوع وه چې ابوالحسن نه غوښتل خبرې پرې وکړي. ابو عامر له لږ ځنډ وروسته وویل جنابه ما مراکش نه دی لیدلی خو اورېدلی مې دي چې هلته ډېره ګرمي وي.
ابوالحسن بې له دې چې هغه ته مخ ور واړوي په بې پروایي ځواب ورکړ ان شاء الله ډېر ژر به ته د خپل هیواد له اوبو او هوا سره بلد شې جنابه زه به بندر ته ستاسو له رسولو وروسته بیرته دلته راستن شم. پاچا دلته څو نوکرانو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړې. موږ د دې کلا د نوي ساتونکي سره لیدلي دي. هغه دا ویلي دي چې په کلا کې کوم ملازمین پاتې کېږي د هغو ساتنه زما ذمواري دی. ما له هغه سره دا وعده هم کړې ده چې ستا د کار له لیدو وروسته به تنخوا هم درته زیاته کړم. حارث یو ښه سړی ښکاري خو ته به زما ډېر یادېږي. کاش کې ته څو ورځې نور هم دلته پاتې کېدی شوی. ابوالحسن مړۍ ژووله. د لومړي ځل لپاره یې هغه ته وکتل او لس زره وروسته یې وویل. د کلیسا او اور داستان درنو قدرمنو اورېدونکو دا چې څه یې وویل او څه وسپل ابوالحسن هجرت وکړ که نه وکړ دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو. تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.